چیز میسج شرافه ها عثمانه څه وایه دلته راسه درولم ها عثمانه تا څه ویلې شرافه ته وګوره دا میسج د چیش راغلی عثمان هغه د 50,000 روپۍ چا در استولې دي څه وایه 50,000 روپۍ چا راستولې 50,000 روپۍ دروغ خو نه وایه نو زه ولې دروغ وایم په دا میسج کې ورته وګوره دا چې څه لیکلي دي ما خو هغه در وښول نور نو الله به خبر دی د 50,000 روپۍ راغلي بس سمه ده ته دلته پر مشر خیال ساته زه په 2 منټه کې راځم سمه ده صحیح دی چا ټلیفون دی دا چې وایي څه ناولده لمبر دی ګوره په غلطي کې 50,000 روپۍ ستا په لمبر باندې راغلي دا خو راواست چش په غلطي کې پیسې راغلي دي مال یې ورکړې نه ده راغلې هېڅ لګیا د خپله ځانه ورور ته یې ستا موبایل وګوره په غلطي کې پیسې در راغلي دي که د چی راواست یو ډېره مهرباني به دی قربانه ستا یو وار مې سر در خلاص کړي ستا سر نه خلاصېږي مال یو میسج نه دی راغلی شرافه ها عثمانه تا څه ویلې شرافه اوس یې سړي ټلیفون راوکړئ ما په غلطۍ کې 50,000 روپۍ در لېږلي دي ته راکړه دا موبایل ته دا میسج وګوره عثمانه دا ماته فراډ ښکاره کېږي دا فراډ مراډ نه یو ته پرېږده فراډ هغه نه راسره کوي فراډ ته راسره کوې ما ته فراډ ښکاره کېږي ما ته فراډ عثمانه زه د ورورګلوۍ درته وایم نن سبا چې دي فراډونه بیخي ډېر زیات شوي دي او دا میسج ماته د فراډ د ښکاره کېږي یا نو که مه راسره کوه هېڅ فراډ مراډ نشته ما دماغ خرابوي ته کار ته ګوره زه په خپل کار ډېر ښه پوهېږم عثمانه د چیش دوکه سره کوم زه د ورورګلوۍ درته وایم زما ورور یې دا بس نن سبا فراډونه ډېر سټارټ شوي دي دا فراډ نه وي زه په خپل کار ښه پوهېږم السلام علیکم وعلیکم السلام دې کې 50,000 روپۍ میسج راغلی دا پیسې خو راوباسه د دې کې 50,000 نشته د دې کې 60,000 میسج راغلی دی یا 60,000 خو زما خپلې دي بل میسج راغلی دی د 50,000 روپۍ هغه 50,000 روپۍ راکړه د دې کې بل یو میسج نشته بس دغه 60,000 بل میسج دی څنګه نشته راکړه ما ته زما موبایل په ډمارانه سه ما سره په ډېکه 50,000 به خپله راباسي بیا ها عثمانه پیسې دې راویستلې خپله کاره سره کار ساته دماغ مه راخرابوه دا خپل کار کوه یو وروره د خدای دپاره زما مور ډېره سخته په عذاب ده په هسپتال کې ده دا پیسې خو راواستوه مور نو وضعیت څه رقم برته در واستو ما سر نه به خلاصېږي دا پیسو به صحیح ده چک دی ابه زه میسج در کوم هغه ستا د اکاونټ هغه 15 تورې څه دي دا په هغه میسج کې وه بس ما له دستي بیا پیسې راځي صحیح ده وروره سمه ده چک ده صحیح ده شرافه بس زه راولاړ شولم د هغه سړي پیسې مې هغه سړي له ور واستولې او بدبخته دا خو دې د خپل اکاونټ څخه خپلې پیسې ټوټل دله ورستولې دي څه بکواس کوې څه وایه ته ولې څه وایم دا ته ورته وګوره تا د خپل اکاونټ څخه د خپلې پیسې ټوټل دله ورستولې دي ما تا ته مخکې مو ویلې چې دا فراډ دی فراډ در سره کوي او دا د فراډ در سره وکړي ستا ټوټل اکاونټ خالص ستا د خپل اکاونټ څخه دلې د پیسې ورستولې دي ای څه وایه د خدای بنده وایي زه خې تباه کړم